چې مې ښه په زړه کې په هم فکر وکړو احمقان راته ښکاره شو په خویونو. یو هغه سړی احمق بللی بویه چې باور که د غلیم په سوګندونو، بل هغه سړی احمق بللی بویه چې پاړو شي د لړمو د مارونو، بل هغه سړی احمق بللی بویه چې زبرګانو سره پاسي په جنګونو، بل هغه سړی احمق بللی بویه چې په هر طبیب دارو که د رنځونو، بل هغه سړی احمق بللی بویه چې به دې غواړي لویي په نسبونو. السلام علیکم، زه ساجد شایق او زما سره ابرار غره ستاسو قربانه یو. دستارنامه کې د بادشاهانو دپاره ما نښې نښانې ښودلي چې د دې طریقه داسې پکار ده، د دې کور داسې پکار دی، د دې د نوکرانو سره خوی خصلت داسې پکار دی. هغه خو د دستارنامې د نثر خبره ده که نه، خو د په شعرونو کې نه چې مونږ کم بیا بحث کوو د خوشحال خان خټک، نو هغه د په شاعرۍ کې به ګورو چې د اخلاقیات څومره چیړلي دي، نصیحتونه څومره کړي دي، واعظانه انداز د څنګه دی. لکه اوس د مثال په توګه باندې دا یو رباعي ده چې له خپله یاره غواړه دوه سیزه، تش دی نوي زړه له تمیزه، ټینګ دی په شره ټینګ دی په دین وي، دنیا دی نوي ورته عزیزه. لکه اوس په دې رباعیه کې دی وایي که نه چې ته کم چا سره دوستانه کول غواړې، نو په هغه کې دا خصلتونه وګوره چې د ده زړه دی د تمیز نه خالي نه وي، یعنی په ده کې د تمیز وي. داسې یو سړی چې کله دوست کې نو ګوره پکې چې په ده کې تمیز شته او که نه. او بله خبره دا ده چې دی په شره او په دین باندې د ټینګ وي، دنیا د ده ته عزیزه نه وي، یعنی مطلب چې سل په سل د دنیادار نه بلکې دینداری د په ده کې هم وي. نو ګوره په دې رباعي کې د څومره نصیحت پروت دی که نه. او دغسې یوه بل رباعي ده چې دنیا مرداره ده ګنده بدبویه، چې په ټولیږي له هر سویه، یعنی د هر طرفه واړه سګان دي ګرګان د دان دي باندې غوغا که د نفس له خویه. نو دی وایي چې لکه د دنیا چې کومه ده، نو د دې مثال د یوې مردارې دی چې د هر طرفه په دې باندې سګان او ګرګان هغه په دې باندې راغونډېږي، او د نفس چې کوم لکه د چا نفس چې خرابي که نه، مونږ عام طور نوسم ورته کړي خیال کړي، نو په عامه ژبه کلیواله کې ورته وایو که نه. نو دی وایي چې لکه څنګه چې سګان په مرداره باندې نښتي، نو داسې ډېر کسان یې چې هغه په د دنیا باندې لکه د سګانو په شانتې نښتي. د هغې شاعر دانې وشه په ژبه چې د شعر دانې پلوري په مال. سر شعرونه مونږ رالو، لکه په دې شعر کې اوس د خوشحال خان خټک د اخلاقي شاعرۍ ته وګوره که نه، که د تمه د مخلوق له دره پرېکړه بادشاهي د مبارک شه که ګدای. دا اوس وګوره که نه، دی وایي چې تاسو د مخلوق د در نه تمه پرېکړه، مطلب چې تاسو د بل سړي نه بل انسان نه تمه نه کوئ، نو دا بیا مبارک شه، دا تاسو ته بادشاهي میلاو شوه. اگر که تاسو ګدایان یئ د خپل طرف ورته مبارکي ورکوئ. خوشحال خان خټک په اخلاقي شاعرۍ کې دا شعر هم وایي چې د خلکو نیکخواهي لرې په زړه کې، مبارک شه بادشاهي لرې په زړه کې. نو مطلب دی چې ته څومره د خلکو ښېګړه غواړې که نه، ته په اصل کې بادشاه یې. دا ته په دې دنیا کې بادشاهي کې چې ته د خلکو ښېګړه په زړه کې غواړې. او څوک چې د چا سره بغض ساتي، خلکو ته بدنیتي ساتي، لکه د دې بل طرف ته چې کومه خبره ده که نه، نو هغه اتنان چې کوم وي، نو هغه په اصل کې که بادشاهان هم وي، خو اصل کې هغه ګدایان دي، هغه د اتانو خلق نه دي که نه. د خوشحال خان خټک شعر دی که د تمه د مخلوق له دره پرېکړه بادشاهي د مبارک شه که ګدای. او د رحمان بابا هغه شعر دی که ګدا نه که غرض د بل په غولي، سپی به نه که په ګدا باندې غرض. یاد ساته چې د حمید بابا او د علي خان بابا شعرونه په خپلو کې ډېر سمون خوري، نو سړی وایي چې دا د حمید بابا دی که د علي خان دی. دغسې د رحمان بابا او د خوشحال خان خټک ځینې شعرونه په خپلو کې سمون خوري. نو په دغه وجه باندې د سړي دا ګمان کېږي، خو دا چې بیا چا په کتاب کې لیدلی وي، نو هغه ته بیا دا پوره یقین وي چې دا د خوشحال دی که د رحمان دی. خوشحال بابا وایي چې که طالع او هنر دواړه سره کېږدی، زه خوشحال به پکې ونیسم هنر. هغه د قسمت نه هم هنر زورور کړی، لکه دا یو نصیحت هغه کړی دی
چې تاسو د قسمت مو په تمه کېږئ. د څومره سبق پکې پروت دی. او لکه الله تعالی په قرآن کې هم وایي که نه چې تاسو خپل حالت تر څو په خپله نی بدل کړئ. هغه شعر هم دی که نه چې خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. خودداری چې په شعر کې کومه ده که نه لکه وایي چې د مینت دارو کمرم په کار مې نه دي که علاج لره مې راشي مسیحا هم. بل یو شعر کې اخلاقی شاعرۍ کې وایي چې نصیبه به له جهانه یو کپن وړې هغه هم اته یا نه ګزه یا لسه. او دا به وړه له تا پاتې شي یې جانه که ښې جونه که اسونه که اتلسه. په دې کې اوس وګوره څومره نصیحت خبرې کړي چې دلته د سړي سره ښې جونه وي ښه اسونه وي او که د اتلسو لباس اغوندي اتلس وي ورسره دا هر څه چې کوم دي نو دا به ټول دلته پاتې کیږي. افغان په ننګ مې وتړلې توره ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم. نو په دغه کې وایي چې یو وصیت کوي چې زویه هغه دی چې خوی د باز لري. رباعي ده. زویه هغه دی چې خوی د باز لري لوی لوی ښکارونه لوی لوی پرواز لري. وا ډېر ښه. نه خوی د چرګې نه خوی د زاغ لري چې ځان د غلو خوراک ته ساز لري. چرګ په شان کنه په ډیران باندې په ډیران ګندګي یادیا زیات نصیحتونه چې کم دینو هغه د په رباعي کې کړي دي. او رباعي چې خوشحال خان خټک څومره ډېرې لیکلې ده یا د اشرف خان هجري د بچو لیکلې ده عبدالقادر خان خټک لیکلې ده. نو یاره زما په خیال خو ما چې څومره پورې کسان کتلي دي که نه نو رباعي صنف چې دی شعري صنف نو دا دومره به بل چا نه لیکلي. بالکل بالکل په بل ځای کې زوی ته دغه کې هم دغه رباعي د شاعر صاحب څنګه چې تاسو ووایئ چې زویه هغه دی چې فدوی د پلار وي د پلار تر هرې خبرې زار وي چې دا یې نه وي زر دې په ګور شي پیدا د پلار نه دی یو عیب عار وي. لکه بیا ورته خیر هم کړي چې کوم زوی د پلار منونکی نه وي نو بس ایسترې ختم شي په دنیا کې ورته حاجت نشته دی. د ښځې د خولې متل دی چې خاوند مې یا په ځان پیرزو شو یا په تورو خاورو که د خوشحال خان خټک په اخلاقی شاعرۍ باندې خبره شروع ده خو دلته وخت هم زمونږ بس دغه پوره کیدونکی دی. د پروګرام وخت پوره کیدونکی دی شایخ صاحب. نه نو یو کار دی که مړه نو ته بیا هغه خبره کوې که نه. ګوره زه تا ته وایم دا مجاز مرسل دی دلته ما د جز په ځای باندې کول وې او که نه نو دا خو مجاز مرسل دی زمونږ وخت پوره کیدونکی دی. د دې مطلب دا دی چې زمونږ د پروګرام وخت پوره کیدونکی دی او که نه نو مړه نو مونږ ناست یو که نه سمندر خان سمندر خو درته نه دی ناست زمونږ ځان ته خوشحال خان خټک وایي چې زمونږ وخت هم دغه درته وښایم کیمیا د سعادت درته وښایم کیمیا د سعادت د بدانو سره مه کوه صحبت کلویي غواړي ځان کم ګڼله توله کلویي غواړي ځان کم ګڼله توله بل تر دا د پاسه نشته نصیحت او د عمل ذخیره واستوله وړاندې د عمل ذخیره واستوله وړاندې دا یو څو ورځې ژوندون دی غنیمت. یو رباعي ده چې دانا یې مه ګڼه چې صبر نه لري دانا یې مه ګڼه چې صبر نه لري چې صبر نه لري حکمت به څه لري. سړی د صبر په کار کې وازمایه چې صبرناک وي نو هر څه به ښه لري.